دا کهاني د یو داسې وایرس په باره کې ده چې د هغې د وجې ټول خلک په زومبیز کې تبدیل شوي وو او په یو بل یې حمله کول شروع کړي وو. د یو وایرسونو خلکو بیا ځان څنګه بچ کو او ځان یې څنګه سروایو کو دا به درته ویډیو کې مخکې پته لګي. د کهانۍ شروعات وشي او موږ ته یو جون بو نومې هلک وښودلی شي چې دی یو یوټیوبر و او ده به هر وخت په لیپټاپ باندې او کمپیوټر باندې ګیمونه کول. یو ورځ دی له سارې راپاڅېږي او دی په ټي وي باندې یو نیوز واوري چې د کور نه بهر موزي یو عجیبه غونډه کې وایرس راخواره شوي چې د هغې د وجې ټول خلک په زومبیز کې تبدیله شوي دي او خلک په یو بل باندې حملې کوي او د نیمې نصیبه دنیا په دغې وایرسو کې مبتلا شوې ده. دی چې دا نیوز واوري نو دی د کړکۍ نه بهر وګوري او دی ویني چې واقعي انسانانو په یو بل حملې شروع کړي دي او ټول خلک یو بل خوري. دی د کړکۍ نه د هر څه ویني او دی ډېر زیات حیران او پریشان او دکه دوران دی واوري چې زما ور خواته څوک دي خو چې دی څنګه دا ور کولاو کې دکه دوران دی او نه یې په زبردستي د ده کور ته راننوځي. دی د هغه د وباسلو کوشش کوي خو هغه ورته ووایي چې زه صرف ستا واشروم استعمالوم او واپس وځم. هغه واشروم ته لاړ شي او دغه دوران په ټي وي یو بل نیوز راشي چې پای کې د وایرس سیمټمز وښایي. دی د هغې په اورېدو سره ډېر زیات حیران شي او دکه دوران د واشروم د هغه کس هم وځي چې دی څه زومبیز چیچلي او دی هم اوس زومبیز جوړیږي او چې دی پوه زومبي شي نو هغه په ده باندې حمله کول شروع کړي خو دی زبردستي هغه د خپل کور نه بار کړي او ور مضبوط بند کړي. دی د ډور په هغه سورو کې ګوري چې یو بل زومبي راغلی او هغه یې مړ کړ او ځان سره یې یوړو. دی ډېر زیات ویریږي او د سیفټي دپاره دروازې مخې ته یو فریج ودرېږي او بیا کور کې لاړ شي او په ارام کښېني. دی په هم نیسه د کانټیکټ کولو کوشش کوي خو په موبایل باندې هېڅ سیګنل یې نه وي نو دی یو نوټ راولي او پای باندې سټی الایو ولیکي او هغه ځان ته مخامخ کېږي د موټیویشن دپاره. دی په دې کور کې اوس مکمل یوازې و نو ده به روزانه یو نوټ په کاغذ باندې لیکو او هغه یې په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړو چې څوک زما د هیلپ دپاره راشي خو ډېر وخت به تېر شو او ده له به چا ریپلی ورنه کړه. دی یو ډرون راوالي او هغه والوځي چې معلوم کړم چې دا زومبیز کوم ځای پورې پیدا شوي دي او دی ویني چې دا زومبیز په هر ځای کې په هر پلیټ کې او په هر بلډینګ کې دي. که دوران د ډرون چارجنګ کم شي او دی واپس ډرون راوغواړي. دی ډېر زیات مایوسه شي او د شپې د انټرټینمنټ دپاره دی څه ګیمونه کوي او اچانک دته نیټورک بیا بند شي نو دی لاړ شي او ویده شي خو دی په خوب کې اچانک په دوباره بیا بیداره شي او چې دی د کړکۍ خوا راشي نو دی ویني چې یو پولیس افیسره ده او هغه خپل ځان د بچ کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي او هغه څه یو بندوق دی خو په هغې باندې بیا هم زومبیز حمله وکړه او هغه ښځه یې وخوړه. د زومبیز منع کولو لپاره هغې ته اواز هم وکړي خو اوس ټایم ډېر تېر شوی او دا زومبیز دا ښځه مکمل ګیره کړې وه. دغه دوران دی په خپلې دروازې باندې هم اواز واوري او دی چې کله د هغې خوا ته را روان شي نو دی وویني چې هلته هم اوس یو زومبي را ننوتې ده. دی هغه دروازه مضبوطه ونیوي چې دا زومبیز را نه شي خو دا زومبیز چونکې ډېره طاقتوره وه نو دی وتښتي او یو ګرین له لاندې ځوړند شي. زومبي وایي که چېرې هغه لاندې ودانګل نو هغه په تیزۍ سره راشي او د باره نه ورپسې راودانګي او لاندې لاړ شي او هغه مړه شي. دی واپس کور ته راشي. ده سره اوس مکمل خوراک ختم شوی و او د علاوه د شرابو نه ده سره هېڅ سره خوراک نه و نو ده به د خوراک په ځای صرف شراب څښل او په هغې باندې به ګزاره کوله او یو ورځ دی شراب د حد نه سیوا کړي چې د هغې د وجې ده ته انسولیشن شروع شي. ده ترې څه ښکاري چې زما فیملي واپس کور ته راغلې ده او ما سره یې ده خو چې ده له نشي لاړه شي نو دی وویني چې ده سره هېڅوک هم نشته او دی په دې کور کې مکمل یوازې دی چې د هغې د وجې دی ډېر زیات ناامیده شي او په ځمکه باندې راپرېوځي خو دغه دوران ده ته په موبایل باندې یو میسج راشي چې د هغې د وجې د څه امید پیدا شي او دی د هغه سره رابطه کولو کوشش کوي خو ده په موبایل باندې بالکل نیټورک ته ځي چې د هغې د وجې دی واپس ناامیده شي او په کور کې هر څه هم مات کړي او په غوسه کې بهر راوځي او په زومبیز باندې حمله کول شروع کړي. خو چې دی لږ مخکې لاړ شي نو دی ویني چې مخامخ خو نور هم په بلا تعداد کې زومبیز شته دی او داسې یو دوه نه دي بلکې دا په زرګاو دي او هغه د پسې ورپسې شي نو دی واپس ویریږي د هغه نه او وتښتي واپس خپل کور ته ننوځي. دی ډېر زیات ناامیده شي او ده ته پته ولګي چې تېښته خو هېڅ لار نشته نو دی دا فیصله وکړي چې زومبیز جوړېدو نه بهتره دا ده چې زه ځان پانسي کړم او دی راشي او یو زندۍ ځان له جوړه کړي او په هغې ځان پانسي کوي او دغه دوران د مخامخ بلډینګ نه ده ته څوک ریزر ونیوي چې دی په دې ذات خوشحاله شي او خپله یې واپس راوشلې او ځان بچ کړي. اصل کې مخامخ بلډینګ کې یو جینۍ پاتې شوې وه چې د هغې نوم و کیم یوبین او دا هم د ده غونډه کې یوازې وه.
دا ډېره زیات ماهره وه او ډېر د صلاحیتونو مالکه وه او دې هر سیټ ته یو ټریپ جوړ کړی چې د زومبیز به دې کور ته دننه نشو راتلی. دې دواړو به بیا د موبایل او د یو ساین بورډ په ذریعه باندې یو بل سره رابطه کوله او یو بل سره به خبرې کولې. اوس کیم یو یګیا وي او جون به وګوري او هغه ته معلومه شي چې جون به خو ډېر زیات وږی دی. هغه یو بال پسې رسۍ وتړي او د هغه پلیټ ته ورولي چې د هغې په ذریعه باندې دا بال ته خوراک لیږي، خو هغه بال چوکۍ لاندې پرېوځي او د هغه پلیټ ته ونه رسېږي. نو جون به خپل ډرون راوالي او د هغې په مدد سره یو پړی د هغې بلډینګ ته ورسوي او هغه ورته بیا پرې خوراک راولېږي. جون به د خوراک په لیدو سره ډېر زیات خوشحاله شي او خوراک خوړل شروع کړي. خو یو مسله دا جوړه شي چې زومبیز ته هغه بال والا پړی میلاو شي او هغه چې څنګه هغه راښکي نو میز راشي او په هغې باندې جون به ولګي چې هغه بېهوشه شي او بیا د هغه پړي په مدد سره هغه زومبي د جون به بلډینګ ته ورختل شروع کړي. روبین د هر څه د هلته نه ویني چې په هغې باندې کوشش کوي چې زومبیز رامنې کړم، خو هغه بیا هم بره روان وي. نو دی هغه خپل ډرون راوالي او د هغې په منځ سره د زومبي خپل سیټ ته اټریکټ کوي، خو هغه بیا هم بره روانه وي. او اوس د جون بو دروازې ته هم بلا تعداد سره زومبیز راغونډ شوي دي. دا زومبي چې څنګه د کیم یو بلډینګ ته بره ورخېږي ډکه دروان کیم یو واپس راپاڅېږي او د زومبي په سر ووهي او لاندې وغورځي او مړه یې کړي چې د هغې د وجې زیاتره زومبي هغه سیټ ته اټریکټ شي. جون به اوس دا ډیسایډ کړي چې زه به د ووتو لاره ګورم او دې ځای نه به وځم. نو هغه ځان ته سیفټي هر څه برابر کړي او د کور نه بهر راوځي چې څه خوراک څښاک او د ووتو څه لاره معلومه کړم. او هغه د یو زومبیز د جیب نه یو چابي راواخلي او مخکې لاړ شي او د هغې اپارټمنټ کولاو کړي او ورته ورننوځي. هلته نه دی ځان سره خوراک او هر څه نور راواخلي، خو چې دی راځي نو دی هلته یو تصویر ویني او ده ته پته ولګي چې دا کس هایکینګ والو او دی د هغه د راز نه ځان سره څه واکي ټوکي او څه هینډسپران یې ځان سره راواخلي. او چې دی څنګه د هغه ځای نه واپس راتلو والوي نو دی هلته ویني چې هلته یو لاش پروت دی او دقه دوران یو زومبي په هغه باندې حمله کول شروع کړي، خو دی د هغه نه ځان بچ کړي او وتښتي واپس خپل اپارټمنټ ته. اوس د په یو ډبي کې بلا سامان یو واکي ټوکي کېغوست او هغه د یو بین کور ته ولېږو او دې به اوس د واکي ټوکي په ذریعه باندې یو بل سره خبرې کولې چې په هغې کې ورته یو بین ووایي چې ما 8 نمبر اپارټمنټ لیدلی دی چې په هغې کې هېڅوک نشته دی او هغه مکمل سورکشت او سیف دی او موږ له هغه اپارټمنټ ته تلل پکار دي، کیدای شي موږ ته څه لاره پکې میلاو شي. لګیا وي او دقه خبرې کوي او دغه دوران دی د باران اواز واوري، خو چې دی بهر راوځي نو هېڅ څه نه وي. دا اصل کې زومبیز اوس د دې سایډونو ډېر په تیزۍ سره روان وي چې د هغې د روایې څه داسې لګېده چې دلته باران دی. روبین خپل ځان پټوي او دقه دوران د هغې نه څه شروع شي چې ټول زومبي د هغې سایډ ته اټریکټ شي او په تیزۍ سره د هغې اپارټمنټ سیټ ته را روان وي. خو جون به د هغې خواته اپارټمنټ ته رینګ وکړي چې د هغې د وجې ټول زومبیز هلته لاړ شي. او اوس دې دواړو دا ډیسایډ کړي چې دې ځای نه په هر حال باندې وځو، ځکه دلته د پاتې کېدو هېڅ څه فایده نشته او دې د هغه بلډینګونو نه بهر راوځي. لاندې چونکې د زومبي تعداد ډېر زیات سیوا وي نو هغه په دې باندې حمله کول شروع کړي، خو دې بیا هم خپل مهارت ښکاره کړي او د هغه ځای نه وتښتي هغه بلډینګ ته او د لیفټ په ذریعه باندې هغه 8 نمبر اپارټمنټ ته ورسېږي. هلته هم دی روان وي او دی ویني چې موږ پسې دغلته هم زومبیز راوختل او موږ پسې را روان دي او دا یو دوه زومبیز نه دي بلکې په بلا تعداد کې دي. خو دقه دوران یو اننون پرسن راشي او دی خپل اپارټمنټ ته رادننه کړي. دا کس دی ته خوراک او اوبه پیش کړي. یو بین چونکې په دې کس باندې الریډي شک و، خو جون بو هغه اوبه راوالي او هغه وڅکي چې د هغې د وجې دی یو یقین په دې کس جوړ شي او دا هم هغه اوبه وڅکي او بیا ورته خوراک کېږدي او دی هغه خوراک خوړل شروع کړي. خو لږ ساعت بعد دی باندې څه چل وشي او دی بېهوشه کېدل شروع شي. اصل کې دې کس دی ته په دې خوراک کې د نشې دوایي اچولې وه. د ده ښځه بیماره وه او د هغه نه زومبیز جوړه شوې وه او دی د خوراک په طور باندې د هغه خپلې ښځې خواله راوستي وو. سړی د یو بین چې کوم دی هغه خپلې ښځې ته وروغورځوي د خوراک دپاره او ښځې په هغې باندې حمله کول شروع کړي. خو دقه دوران جون به په خوش کې راشي او هغه پر کس باندې توانچه راواړي، خو دا کس بیا هم منع نشي او دقه دوران دې محسوس کړي چې په دې کمره کې خاموشي شوه. دی چې د کتو لپاره څنګه سر وښکاره کړي نو یو بین په هغه باندې د هغه ښځه راوغورځوي او هغه په هغه باندې چاقو ولګوي او یو بین سره مکمله وشي په تمانچه باندې دواړه ولي چې د هغې د شور د وجې ټول زومبي اوس هغه سایډ ته اټریکټ شو، په تیزۍ سره د هغې سایډ ته ور روان شو. یو بین جون بو له تمانچه ورکړي او ورته ووایي چې د وتو خو هېڅ لاره نشته نو پلیز ما په
تمانچه باندې مړه که زه زومبي جوړېدل نه غواړم او هغه د هغې نه تمانچه واخلي او هغه ایشتو والي چې دکه دوران دوی بهر سره د هلیکاپټرو اواز واوري چې دوی بهر راوځي او ویني نو دوی واقعي محسوس کړي چې با هلیکاپټر دی د هغې د وجې دوی ته څه امید میلاو شي او دوی په تیزۍ سره دا کمرې نه واپس بهر راوځي او په تیزۍ سره بره ختل شروع کړي چې هغه هلیکاپټر موږ وویني او موږ ریسکیو کړي خو چې دوی بره راوخیږي نو بره یو هلیکاپټر هم نه وي چې د هغې د وجې دوی په دوباره بیا مایوسه شي او دغه دوران د زومبیز هم دوی پسې شاته راوخیږي او دوی پسې را روان وي خو دغه دوران یو هلیکاپټر د دوی له شاته رابره شي او هغوی په دې زومبیز باندې فایرینګ شروع کړي او دا زومبیز ویشتل شروع کړي او دوی ټول ځان سره هلیکاپټر ته وخیږي او د هغه ځای نه روان شي یعنې دوی قسمت خو چې هلیکاپټر والا دوی ولیدل او ځان سره اوچت کړل چې دوی بره شي نو دوی په موبایل باندې رنګونه هم را روان شي او میسیجونه هم چې دوی ته پته ولګي چې زموږ نور ملګري هم بچ شوي دي او دا مو په دې ختمه شي